صرف یو خبره ده چې انساني فطرت ته کله چې انسان وفات شي موږ بس خفه کیږو، کله چې انسان وفات کیږي په خپل هغه خفه کیږي، او کله چې یو انسان دا غنه بل انسان زینه هم خفه کیږي. دا انساني فطرت ته کوم ځای کې تعلق ته انسان جوړ شي، انسان فطرت ته هغه تعلق چې کله ماتيږي انسان خفه کیږي. دا شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو واقعه را یاد شوړي راجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو، حضرت عمر جړل، عمر ازینی انسان چې ډیر سخی کنه، ډیر زیات سخت مزاجي خلک وي چې دل بملا جړه ورزي په خپل ژوندۍ. خو چې دسه انسان اول جاړي نه او چې بیا جاړي کنه مخلوقات جړي د خپل ځان سره. ابو بکر صدیق سے منع کوي ته غدونه غټ سړی ته جاړي اسکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک داسې پروتو، حضرت عمر راغی ته ودرو، حضرت ابو بکر صدیق ته مجاړه الته حالات خراب. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ادرد خلقتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلق ابو بکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو کہ تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوي چرتا نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکه واپس مرتد شي، او کہ تاسو د الله جل شانو عبادت کوي په الله مرګ ناراضي. حضرت عمر جړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کوم جاړه ایزه بول نه جاړم زبا ول نه جاړم. دا سه مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک تا پروتو نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله بابي انت و امي یا رسول الله، زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زبستا په جدای ول نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله، ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغه ته وتا ډډه والی او د جمعې خطبه بدوي یا رسول الله. بیا فلما كثر الناس اتخذوا لك منبرا، کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نبی صحابه کرام استاد پر یو منبر جوړ کو چې د کله د خپل حجره مبارک نه وروت یا رسول الله. افلما تجاوزت، کله چې اغستنه تا کراس کلاو دا غین راوړی دي حن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله، اغستنه پتا پس جړلی او صحابه کرام داغي جړه اوریدل او استا په جدای باندې خو اغستنه اغه ونی جړلی یا رسول الله، اغتنی جړلی یا رسول الله، زبستا په جدای ونی نه جاړم. حضرت عمر وی فحن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله، اغه تنی پتا پس جړلیو په مسجد نبوي کې صحابه کرام جړه اوریدل وا. فامتك اولى بالحنين اليك یا رسول الله، ستا امت خو زیات حقدار دي چې پتا پس او جړلی او ستا په جدای باندې جړ. ابي ابي انت و امي یا رسول الله، زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني نبی کریم صلی الله علیه وسلم، اي زما خو پیغمبره ستا د فضیلت لپاره خدا کافی ده چې ته یو پیغمبر وي، نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول اغي خطاو کی رست د اغي د پاره الله جل شانه د معافی اعلان. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اغه بوټه اوسکو داغه نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. معافی رستوا خطا مخ کوا، معافی رستوا خطا مخ کوا، او دا سره ټول انسانانو سره کی خطا اول کی معافی رست کی. یا رسول الله و زما مور پلار ته پتا باندې قربان شي، الله ستا معافی مخ کی ذکر کړي، ستا خطا رست ذکر کړي. عف الله عنك لما اذنت لهم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو دي ته معافیو کی تاول دي ته داسي وي، الله جل شانو ستا خطا رست ذکر کړي او ستا معافی مخ کی ذکر کړي. ستا فضیلت ته پر دا خبره کافی ده یا رسول الله، یا رسول الله ستا فضیلت ته پر دا خبره ډیره کافی ده چې الله جل شانو لقد بعثك الله آخر الانبیاء، الله جل شانو ته اخری پیغمبر را لګلې، وذكرك اولا، او په قران مجید کې لومبه تذکرہ ستا کړي. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، الله جل شانو فرمای کله چې مونږه وعده واغسته انبیاء کرامو نه دیغه مضبوطه وعده، ومنک واستانه واغسته ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ته د ټولنا اخري پیغمبر راولې غلې او تذکرہ ست د ټولنا مخکې کې یا رسول الله، ست د فضیلت لپاره دا خبره کافی ده. یا رسول الله زوستا کم خبره کوم، زو پتا پس ول نه جاړم، ستا په جدای به ول نه جاړم. الله جل شانو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام راولې گو دعوت یو چلو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام له غصه ورله، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل
یا الله رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. یا الله دا خبيثه خلق دي ته تباہ او برباد کې کدي پات شو دا ټول دنیا به خراب کی. کله چې غصه ورله حضرت نوح علیه السلام له یا رسول الله خیری کړوي او یا رسول الله حضرت عمر وای زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. تاسو را خلکو په احد کې څو کړل، ستا غاښونه زخمی کړل، ستا مخ مبارک زخمی کو، ستا سر مبارک هغه مات کو دی خلکو، او ته بیهوش شوې دی خلکو بیهوش کړ، او ته چې کله په هوش کې رالی فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وی چې الله زما دا قوم د هدایت وتو کې وی به خیر دي نه پويږي. حضرت نوح علیہ السلام خیره کړو خپل امت ته چې غصه ورله یا رسول الله. تا صرف دا وی چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طائف کې څو کړو تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. الله کا حضرت موسی علیہ السلام ته معجزې ورکړې وي، ان ضرب بعصاك الحجر. الله جل شانه موسی علیہ السلام ته فرمایل چې ته د خپل امصار حواله دا ګټه پیوا فانفجرت منه 12 عینا، 12 سینې به دین روان شي. یا رسول الله دا څه دونه غټه خبره نه ده چې موسی علیہ السلام په گزار باندې د یو ګټه نه 12 سینې روان شي. فما ذلك بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك. دا لوی خبره نه و، لوی خبره دا و کله چې ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانو چینی روانې کړې. موسی علیہ السلام خو امساواله و د ګټې نه چینی روانې شوی، ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانو چینی روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني. حضرت عمر وای زه پتا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدای باندې با زه ولې نه جاړم. حضرت سليمان علیہ السلام له الله تخت ورکړو، هغه له بادشاہت ورکړو په هوا باندې. سليمان علیہ السلام اب ګرځیدو په هوا باندې، غدوها شهر ورواحها شهر، یو میاش پورې به ګرځیدو په هوا باندې. حضرت سليمان علیہ السلام یو سفر به د میاشتو سليمان علیہ السلام. یا رسول الله سليمان علیہ السلام معجزه و ټیک ده، فما ذلك بعجب. دا د هغه معجزین زیاته لوی معجزه نو چې الله جل شانو تعالی براق تر کړو چې هغه ته په یو مایکرو سکند کې د مکه مکرمه نه بیت المقدس ته وړي او به د هغه ځنه واپس خپل بسترې لراوړي. هغه نه زیاته لوی معجزه خدا نه ده یا رسول الله. هغه سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله. دا پتا بس ولې نه جاړو یا رسول الله. حضرت عیسی علیہ السلام له الله جل شانو معجزه ورکړي وا چې مړی به راځوندي کول. یا رسول الله دا ډیره لوی معجزه نه ده، لوی معجزه خو ستاوا چې يهودنی خزه هغه تعالی خوراک راوړو، خوراک دعوت دې لکړو او پای کې د چيلي دا ولې اچولو، هغه نه باربیکیو کړو وستا مخه ته پروت او پای کې زهر ملاو کړو ته یا رسول الله. او صحابي هغه خلی ته واچوله او تا چې یا رسول الله ګوتې ورولې تا ته د هغه چيلي د هغه ولینه आवाज راغلی او چې یا رسول الله لا تاكلني فانني مسمومه. یا رسول الله ما مخرمه کې زهر ملاو کړی. دا غټه معجزه یا رسول الله. یا رسول الله زو پتا پس ولې نه جاړم. حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سو کال دعوت او چلو وما امن معه الا قليل، لک کسان دا غي سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو دریش کاله مهنت کړو، الله جل شانو دسه بهترین صحابه کرام جوړ کړل ځغنه نو دریګه وای چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یا رسول الله په لکه ورځو کې تاسو نه مهنت کو، الله جل شانو د ابوبکر صدیق غوندګي، د حضرت عثمان غوندګي، د حضرت علی غوندګي، د عشره مبشره غوندګي خلق تیار کړل. یا رسول الله زبول نه جاړم ستا بجدای باندې. هذا ابو بکر صدیق سے منع کو مجاړه ایزه بول نه چاړم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم.